ډاکټر عبدالله ولې له قطره بیرته افغانستان ته راغی؟ آیا سوله یې له ځان سره راوړې ده؟ او قطر کې څه ګلان کرلي دي؟ سلامونه درنو لیدونکو، دا ټول په دې ویډیو کې وګورئ. د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله په مشرۍ لوړپوړي حکومتي پلاوی چې د افغانانو د خپلمنځي خبرو پرانیستونکو مراسمو لپاره دوحې ته تللی و، بیرته کابل ته ورسېد. د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس د بین الافغاني مذاکراتو په څنډه کې د قطر هیواد له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره د سولې په هکله نږدې خبرې کړي او ډاډ یې ترلاسه کړی چې یاد هیواد به د سولې په برخه کې دوامداره همکارۍ کوي. د وروستیو راپورونو له مخې د حکومت او طالبانو ګډ مذاکراتي پلاوی به سبا دوشنبه قطر کې خپل لومړنۍ کاري ناسته وکړي. د حکومت مذاکره کوونکي پلاوی ویلي چې په دې ناسته کې پر کاري اصولو او مهالویش خبرې کړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر نعیم وردک وایي چې د مذاکره کوونکي ټیمونو د تماس کمیټو پرون د ماښام تر لمانځه وروسته ګډه ناسته ترسره کړې ده. د نوموړي په وینا په یاده ترسره شوې ناسته کې د راتلونکو مجالسو پر کاري اصولو او مهالویش باندې خبرې شوې دي. د حکومت له لوري محمد معصوم ستانکزی، فوزي کوفی، ضرر احمد مقبل، عنایت الله بلیغ او نادر نادری د تماس کمیټو غړي ټاکل شوي دي. طالبانو بیا شیر محمد عباس ستانکزی، مولوي شهاب الدین دلاور، ملا نور الله نوري، مولوي عبدالکریم او شیخ قاسم ترکمن د تماس کمیټې د غړو په توګه ټاکلي دي. له تاسو مننه چې ویډیو م تر اخره ولیده. که زموږ یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب یې کړئ. که د سولې او یا هم د مذاکراتي ټیمونو په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره یې کومنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان.